السلام علیکم. د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. د امنیت شورا ناسته د افغانستان د ثبات ستاینه او د نړیوال تعامل پر اړتیا ټینګار. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي غونډه کې د افغانستان د امنیتي او اداري وضعیت په اړه تر ډیره مثبتې ارزونې وړاندې شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یعنې یونما سرپرستي وویل چې دا مهال د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ثبات څخه برخمن دی او د اسلامي امارت پر وړاندې کومه جدي پوځي یا سیاسي ننګونه نه ترسره کیږي. روان کال د طبیعي پیښو له امله 301 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې د اطلاعاتو او نشراتو رئیس او ویاند حافظ محمد یوسف حماد وایي د روان 1405 لمریز کال د وري میاشتې له 6 نیټې څخه تر دې دمه د هیواد په کچه د طبیعي پیښو له امله 301 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ټاپي پروژې د هرات فاز چارې 52% بشپړې شوي. د کانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ټاپي پروژې د هرات فاز ودانیزې چارې تر دې مهاله نږدې 52% بشپړې شوي دي. د پروژې په چوکاټ کې تر اوسه 80 کیلومتره نللیک غځول شوی او د نللیکې لپاره 126 کیلومتره مسیر چمتو شوی دی. د لوګر میدان وردګ نښلونکی سړک د دویم لاټ رغنیز چارې په بشپړېدو دي. د ټولګټو وزارت وایي چې د 14.1 کیلومتره په اوږدوالي د لوګر میدان وردګ نښلونکی سړک د دویم لاټ رغنیز چارې 1% بشپړې شوي دي. او ټرمپ وایي اسرائیل او ایران به د یوې اونۍ لپاره پر یو بل برید نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره تر ډیره ښې ټلیفوني خبرې کړي او تمه ده چې اسرائیل او ایران به لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره پر یو او بل بریدونه نه کوي. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د الله په امان.